بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان آنلاین او زه یم ستاسو کوربه سید عدنان شاه. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو او یقینا روزانه راځو ستاسو په خدمت کې د 2 تر 4 پورې او وروړو ستاسو په خدمت کې یو موضوع سره وی مونږ سره یو ملما همدغه مؤسسه ده چې تاسو سره د خلکو خدمات چې کوم دی نو د هغې خدمات مونږ وستایو، د هغې د تجربې نه چې کوم دی نو تاسو باخبره وساتو، د هغې تجربې نه چې کوم مونږ نوی کول دی چې هغه دې نه څه نه څه د چا خبره چې څه زده کړو کړي د هغې ته لارښودنه وشي. بهرحال دغه مو کوشش دی، دغه مؤسسه ده. خپرونه کې به پیله اوس داسې ستاسو فرمایش، ستاسو پیغامونه، ستاسو ګیلې معنی هغه ټول چې کوم دی نو کوشش مو دغه و، هڅه مو دغه وه چې ستاسو رایې پوره احترام وکړو. ستاسو رایې به زموږ په مطلب ستاسو رایې به راتله، د هغې به پوره احترام کولو. پرون هم د شباب جان سره مرکه وه، هغې نه مخکې چې کوم دی نو حبیب الله زاهد صاحب سره، هغې نه مخکې چې کوم دی اقبال شاکر صاحب سره وه. دا تېره هفته چې کوم دی ټوله د ادب د لارې چې کوم زموږ څومره ملګري دي د هغې سره مرکه وه او نن بیا مو هڅه ده چې تاسو ته څنګه مونږ هر وخت یو دلته فیملی په شکل کې ستاسو په خدمت کې راځو. د اختر په خپرونو کې هم راغلي یو، مختلفې داسې موقعې چې هغه مونږ ګورو، هغه موقعو سره چې کوم دی نو زمونږ چې کوم قرباني دي، زمونږ چې کوم د ټیم حصه دي، زمونږ چې کوم د ټي وي خدمت کوونکي دي، زمونږ کوم همکاران دي، هغه د خپل د چینل په ذریعې سره، د ټي وي په ذریعې سره، د افغان ټي وي پلیټفارم ذریعې سره د پښتو د ژبې د پرمختګ او د هغې د خلکو ستاینه کوي، هغې ته ډاډ ورکوي، د هغې نازوي، هغې قدروي. او دغه مؤسسه ده چې مختلفو ذریعو سره، د مختلفو خپرونو سره، د مختلفو د خپرونې زه به وایم چې مختلف شکلونو کې مونږه د خپل چې کوم زمونږه قهرمانان دي، زمونږه چې کوم نومیالي دي، هغې مونږه ستایلي دي، هغې ته چې کوم دی نو مونږه ټریبیوټ ورکړی دی، پرزونې هم ورته وړاندې کړي دي، هغه په ژوند باندې دي. دغه مو پکې ښه پلس پوینټ ده چې په ژوند باندې دي، نو په ژوند باندې مونږ هغه خلک ستایلي دي کوم چې د ستایلو قابل دي او کوم چې د کومو خلکو چې خدمت کړی دی، بلا خدمت یې کړی دی د ژبې دپاره، د ژبې پالنې دپاره او د ژبې ته چې کوم زیان رسېدو د هغې په مقابله کې د هغه خلکو خلاف ودرېدلي دي، د هغه خلکو مو پیغامونه په سکرین باندې راوستي دي، د هغې میسیجونه هم راوستي دي. همدغه مؤسسه ده مختلف شکل کې هر سړی خدمت کوي. د کام په سوشلی هم کېدی شي، هغه به زه وایم چې په ولسي، په کلتوري د ثقافت د پرمختګ دپاره هم هلې ځلې کوو. دغسې یو روایت مونږ قایم کړی و چې مونږ به زیات د سټوډیو د لارې نه به خپرونې نه کوو، ولې چې دا یو مصنوعي رڼاګانې دي، مصنوعي ماحول وي او مصنوعي ماحول دا چې صرف تاسو مونږ ګورئ، مونږ تاسو نشو کتی. خو دغه مو هڅه پریارټي مو وه چې مونږه ستاسو چم ته راشو، ستاسو ګاونډ ته راشو، ستاسو حجرو ته راشو، شړې حجرې آبادې کړو، ستاسو سره کښېنو. مونږ دپاره وي آی پي چې کوم دی نو هغه زمونږ ولس دی او هغه ولس مونږ دپاره ډېر امپورټنټ دی. مونږ هغه وایو چې یاره دا مونږ دپاره خاص دی، خاص چې کوم دی نو هغه مونږ دپاره که هغه زما په د خټو نه ګنده زما یو بچی دی، زما د چا خبره زمیندار رور دی، زما که هغه که هره معنی کې دی، که هغه مصور دی، که هغه څه طریقې سره دی، خو چې هغه مونږ په دې باندې باوري یو چې هغه مونږ دپاره ډېر زیات خاص دی، زمونږ امپورټنټ، مونږ دپاره امپورټنټ هغه سړی دی. جانانه خپل وطن ته راشي او کړی وه دغسې چې دغسې سلسله وه چې مونږه خلک ستایلي دي، مونږه درته هغه سیمې ښودلې دي چې هغه سیمې د میډیا د نه رسېدو په وجه باندې چې کوم دی نو هغه د هغې د خاورې خدمات خو به ډېر وو، د هغې د خلکو خدمات خو به ډېر وو، خو هغه د یو پلیټفارم نه لرې وو، هغه د یو شیشې نه لرې وو او د هغې فایدې صرف هغه ځای پورې محدودې وي، د هغه کارنامې د هغه ځای پورې محدودې وي. نو جانانه خپل وطن ته راشه، په ذریعې سره د لوکل ټیلنټ نه واخله تر مونږه چې هغه د خاورې د پښتنې خاورې د کوم یو بچی دی او هغه د خاورې دپاره څه کړي دي هغه مو راڅرګنده کړې او هغه هم ستایلی دی او هغه داسې په شکل کې چې مختلف هر چا ته الله تعالی یو سکیل ورکړي او سکیل داسې ورکړي چې هغه په هغه
سانچه کې پوره فټ راځي. یقینا د جانان خپل وطن ته راشي کړی شروع شو بیا هغې نه پس چې کوم دی نو اوس کامي مرکه ده. کامي مرکه مونږ مکمل یو سیکټر سره کینو او د هغې چې معاشره کې د چا خبره چې څه انپوټ دی څه آوټپوټ دی ورته څه ستونزې او د څه هغوی غواړي او څه هغوی سره آیډیاز دي د معاشرې کې د ښه بدلون لپاره هغه پوره سیکټر سره کینو مونږ. او بالکل زمونږ د افغان ټي وي ډېر ستر پلر چې محمد عبید خان چې د صوابۍ د خاورې سره تعلق ساتي د ډنډوکا د علاقې سره تعلق ساتي دی روزانه د خلکو مرکې کوي. نن د دې مرکه زه کوم او حبیب مسافر خبره وایي ته نن ما ته راګیرې موږ ورځې ما ته مرکه کوو وایي ته نن ما ته راګیرې وایي تا چړه خلکو ته راغښتي. بهرحال روزانه دي چې کوم نن خلکو سره مرکه کوي. نن زمونږ په دې سټوډیو کې د افغان ټي وي په دې کور کې نن هغوی زمونږ ما سره به کو هوسټ به مې خو زما به میلمه به هم وي دا پکې ډبل هغه د چا خبره چې وایي صدارت به هم کوي او ورسره چې کوم دی نو وردی کې به هم وي د مشرف صاحب کار چې ډبل مزې دي. بهر ظهور خان مې یادوي د عربستان نه مننه کومه قربان خوشحاله اوسئ ناست اوسه او تا چې کوم انعام ګټلی و نو هغه ما تاسو ته ویلي تاسو شارجې ته به ځئ او هغه رسټورنټ کې به تاسو خوراک کوئ خو لا نه تلي ما معلومات کړي دي هلته به لاړ شئ او بالکل هلته نه به تاسو خوراک وکړئ. محمد عبید خان راسره ناست دی برادر په خیر. نو جهان مننه ډېره مننه. ما اکثر خلکو ته په خیرالي ویلی دی نن چې مننه وایم نو سجبه غوندې راباندې لږ څنګه حالات واقعیت ښه دي؟ بلکل ژوند ښه تېرېږي. ښکلی خپرونې نه مخکې وي په څه موضوع خبره کوم ما ورته ویم درته ناګهانه پکې کټ وشو نو بس هغه دغه مې جان بوجھ کې ورته نه ویل چې یاره نن ستاسو مرکه کوو. سمه برادر نن مرکه کوو ستاسو. تیار تیار یې که نن تیار نو وایو تیار. برادر صوابۍ ډېره عظیمه خاوره ده. صحیح. څنګه نورې خاورې دي بختورې خاورې دي د پښتنو ټولې خاورې بختورې دي او ځینې خاورې داسې چې هغه ډېر زیات نومیالي ځای بولي ډېر ستر د ادب د لارې نه واله تر د لوبې د میدانونو حوالې سره واخلي د هر میدان حوالې سره صوابۍ ډېره زرخیزه خاوره ده. صوابۍ خاورې سره تعلق ساتئ لږ شانتې که داسې ورکوټه غونډه کې را سره پیژندګلو را سره وکړي نو خوند به وکړي. ځینې مینهوال به وي چې هغه به بلکل به ځینې نه بلکې ټول مینهوال به خبر نه دي. صوابۍ چې کومه دا د 900 کلو مجموعه ده سم او په دې کې 4 تحصیلونه دي. په دې کې یو تحصیل نوم صوابۍ دی د بل تحصیل نوم ټوپۍ د بل تحصیل نوم چوټه لاهور دی او زه چې کوم تحصیل سره تعلق لرونکی یم نو د هغې نوم دی رزړ. په رزړو کې 20 یونین کونسلې دي د ټولو نه لوی تحصیل چې کوم دی د صوابۍ دا رزړ دی او په هغې کې زما د یونین کونسل نوم ډاګی دی او زما بیا د کلي نوم ډنډوکا دی. نو ډنډوکا وړوکی غوندې کلی دی خو یقینا چې دا زه خو هغې ته امنزار ویم. مونږ چې خپل ملګري کېنو نو مونږ وایو مونږ د امنزار یو. داسې کلی چې هغې د قبایلي جنګونو د هغې مخنیوي کړی په هغه دور کې چې کله قبایلي جنګونه د دوو کلو منځ کې دا کلی د هغې کلو منځ کې آباد شو د دې مشران او هغې کلي چې کوم دی امن راوسته په نو زه ویاړ کوم چې زه د یو داسې خاورې یم چې هغې په معاشره کې ځکه چې موږ وګورو نو اسلام هم راغلی و دی له چې امن راولي په دنیا کې او که نن تاسو وګورئ د خاورې کې د ټولو نه دلته هر څه شته خو که یو شي نشته نو هغه امن دی. نو زه دا وایم چې امن دا ډېر ضروري دی او زه وایم چې زمونږ مشرانو زمونږ کشرانو زمونږ د خاورې د علاقې له امن ورکړی دی د هغې د امن دپاره یې کار کړی دی. نو د امن دپاره دغه زمونږ کلی دی ډنډوکا وړوکی کلی دی او بلکل عام خلک پکې اوسو خو یو بل سره تړلي یو. ګوره دا د خلک وایي چې دا د ګلوبل ویلیج دور دی د انټرنیټ دور دی د 4G او د دې دور دی خو که تاسو وګورئ نو یو بل سره زمونږ سوشل کانټیکټس یو بل سره زمونږ رابطې ختم دي. مونږ په فیسبوک باندې او په ټویټر باندې خو د دنیا مختلف ګوټونو سره مختلف خلکو سره د دنیا پته چې کم کم ګوټ کې زمونږ ملګري د خپل ګاونډي نه مونږ خبر نه یو. زما کله زه په دې باندې دا کوم چې دا د شریک ژوند
یو ژوندی مثال دی. مونږ د خپل کلي د یو ګوټ نه والې تر بل ګوټه پورې مام خلک پیژني او زوم خلک پیژني. ځینې خلک به پکې نه پیژنم چې کوم ډېر نوی کول دی، خو مشران چې یو لک نه پیژنم ورته یم ترې چا زوی، ترې چا واري، ترې چا خورئ. نو مونږ یو بل پیژنو. بیا د صوابۍ خپل رنګ دی، د رزړو خپل رنګ دی. ګورئ د صوابۍ داسې عجیبه علاقه راغله چې په دې کې د هرې علاقې د زنانو خپل پړونه یې، ځینې ورته چیل وایي. دغه ځای کې مونږ لکه د پښتنو مختلف سیمې دي، خو په هر ځای کې وایي ترور مې ده. مونږ دغه رشتې په خپله طریقه باندې هغه وایو. مونږ وایو دا زمونږ ماسي ده چې کومه زمونږ خالی، او دا زمونږ پپو ده کومه چې زمونږ د پلار د غاړې چې کومه وي د هغه خورې د پلار، نو مونږ هغې ته پپو وایو. مونږ دا خاوره چې کوم ده دا د رشتو حوالې سره ډېره زیاته ښه ده. او ځکه مونږ دا چې تا د جانان خپل وطن ته راشه ذکر هم وکړو. نو ګورئ د خپل وطن تصویران چې کوم دي مونږ چې په میډیا کتل نو هغه تصویران تتو، هغې کې دهشت خو خلکو ته، پای کې وحشت خو، پای کې تربګنۍ خولې، پای کې نفرتونه خولو، پای کې بارودونه خولو، پای کې جګړې خولې. دا جګړه زما نه ده، دا نړیوال جنګ دلته کې بل چا راوړی دی. زما دا خاوره صوابۍ دې کې په یو وخت کې غرونه هم شته، دې کې په یو وخت کې د اوبو ډېرې لوی ذخیرې هم شته، په دې کې په یو وخت کې د دنیا بهترین نهري نظام هم شته، په دې کې په یو وخت کې د دنیا د هر ګوټ نه بهترین تماکو هم په دې خاوره باندې کېږي. د بیسټ چې کوم دی نو دا خاوره د امن خاوره وه. مونږ د دې تصویرونه او د افغان ټي وي شکریا ادا کوم، ډېره مننه کوم چې دغې خاورې له ډېره زیاته توجه ورکړې وه. د دغې خاورې چې کوم صحیح تصویرونه دي هغې خلکو ته ډېر خوښ. برادر بچپن د میډیا سره داسې لګاو که څنګه؟ میډیا خو نه، خو زما مونږ داسې خلک یو چې زمونږ دا خاوره چې کوم ده دا سیمه دا سیاسي او دا د خدای خدمتګارانو ګډ دی. نو په دې کې د وخت سر نه جلسې، جلوسونه، مشاعرې، داسې قسم څیزونه مونږ چې واړو مونږ به لاشعوري طور هغه نارې والې، چغې به م والې، ګرځېدو به، جلسې به م لیدې، منظم جلوسونه به م لیدل، مشل بردار جلوسونه به ورته وي. دا هر څه م لیدل. بل چې دغه ځای چې کوم خلک دی هغې کلتور سره، ادب سره مینه وه. دغه ځای کې لوی لوی شاعرانو، دغه ځای کې به محفلونو، دغه ځای کې لوی لوی هنرمندان دي. زمونږ کله کې بیا ډېر لوی لوی هنرمندانو چې په موسیقۍ پوهېدل، په نورو هنرونو باندې پوهېدل، دغه خلک مونږ لیدل. نو زما زه چې بلکې زه درته دا ووایم چې لومبۍ چې کوم زما بچپن و په هغه ټایم کې دې غاړو ته لږ دغه کم و رجحان، خو زه د 10 نه بعد پېښور ته لاړم اسلامي کالج ته، او بیا د 12 نه بعد زه اسلام آباد ته رالم نړیوال اسلامي پوهنتون ته، انټرنیشنل اسلامک یونیورسټۍ ته. چې کله زه د اټک نه دې غاړې ته ما ژوند شروع کړو نو بیا ما سوچ شروع کړو چې یاره موږ خلک په څه باندې وپېژنګي. ما خپل خاورې سره، خپل ژبې سره بیا مینه ډېره شروع شوه، ځکه چې زمونږ به نړیوال دغه به کلتوري هفته به هلته کې مونږ منځله. د ټولې دنیا د 50 ملکونو خلک په دې یونیورسټۍ کې وو، نو هغوی به خپل خپل کلتور هغه به یې مانځه. نو ما چې زمونږ څه دي، نو بیا ما د خپل کلي نو بیا زمونږ د خپل کلي او د خپل ولس د هغې چې کوم څیزونه زما د خپلې پښتو ژبې سره بیا نوره مینه بې کچه سیوا شوه. بیا ما چې د خپلو خلکو سره، د خپل وطن سره مې مینه سیوا شوه، نو ما لیکل شروع کړو، ما لوستل هم شروع کړو. پښتو ژبه کې مې لیکل چې زه په یونیورسټۍ کې ما شروع کړي، او حالانکې ما پښتو ژبه داسې نه ویلې، خو ما بیا لیکل شروع کړو. او بیا ورو چې شعوري طور زه نور بالغ کېدم، نو بیا ما شاعري شروع کړه، آرټیکلز مې شروع کړو. او بیا زه ما کتل چې کوم دا خپرونې دي، میډیا ده، په دې کې د اظهار ذریعې ډېرې دي. ما سر کې به وایي زه به سیاست ته ځم. ما دلته کې نړیواله پښتو ټولنه جوړه کړه، او د 6 یونیورسټو د 2 کالجونو زه د هغې لومبۍ فاونډر صدر وم، مرکزي صدر وم د هغې. نو ما چې دغه ټولنه جوړه کړه، انټرنیشنل پښتو سوسایټي،
او منګه خلک راغونډ کړو د ټول اسلام آباد 2100 ممبرانو زموږ په 204 کې منګه دا فیصله وکړه او ډېر لوی پروګرامونه مو وکړو نو ما په دغه سټوډنټ لایف کې دا ما دا فیصله کړې وه چې زه به سیاست ته ځم زه بالکل ما شعوري طور دا فیصله کړې وه خو بیا وخت سره چې کوم زمونږ د وطن مجبورې دي کوم بیا زمونږ د کورنو مجبورې دي هغه خبرې چې ما بیا مخې ته کړې نو بیا ما وی چې یاره زما چې کوم د زړه کومې خبرې دي چې کوم زه محسوسوم دا زه د ادب او د کلتور په دې لاره باندې زه دغه پیغام بیا هم رسولی شم عوامو ته نو بیا ما میډیا لاره خپله کړه چې دا خپل پیغام زه څه محسوسوم دغه خلکو سره شریک بالکل هم دغه خبرې به کېږي تاسو سره دغسې یو سلسله به هم روانې مینوالو څنګه چې دا ژوندۍ بڼه باندې خپرونه ده نیغ په نیغه خپرونه ده او مینوال بیا خفه کېږي هم چې تاسو بیا چې میلمه وګورئ سترګې بدلې کړي سترګې نه بدلوم ستاسو رایه به هم اخلو او ذهن کې مې دا راځي چې نن به راسره ولې چې میلمه سره خو زه د هغې په ژوند باندې خبرې کوم د هغې په ژوند د اتار چړاو د هغې د کامیابۍ باندې خبرې کوم خو ستاسو به راسره د خپل سیمې د خپلې د سیمې خواږه به راسره شریکوئ د خپل د خاورې خواږه به راسره شریکوئ نن په خاوره باندې هم خبره کېږي او خصوصا داسې خاوره چې زه د صوابۍ خاوره یادوم نو پکې مې ذهن ته دا راغله چې څوک کم مینوال د کمې خاورې نه خبره کوي کمې خاورې نه کال کوي نو هغه به د هغې خاورې خواږه به راسره شریکوي فرمایش نشته پهله نه ټایم دا بعضې علم پکې خوراکۍ پکې راشي هغوی چې فرمایش به هم پوره کوي فرمایش به بالکل نه پوره کوم 4 نه 5 پورې به خپل فرمایش ګورئ هغه به همداسې په بهر راسره به د خپلې خاورې خواږه به هم راسره شریکوي د ټلیفون په لاره به راځو 2335153 د ټلیفون لاره درته کولاوم خو هغې نه علاوه زه به ګپ شپ به هم لګوم برادر سره برادر مې ډېره موده پس راګیرې کړی دی برادر جانانه خپل وطن ته راشه چې کومه خپرونه د هغې آوټکم څه مطلب خلکو د هغې فیډبیک به ماته تاسو راکړئ بالکل زه خو لکه دا یو خبره داسې ده چې ته به خپلو خلکو سره ګرځي ته به هغې له ورځې ګورئ دا زموږ دین چې کوم دی که نه دا م وایي چې لا رهبانیه علی دین اسلام د اسلام کې رهبانیت نشته یو ګوټ کې ژوند نه دی خلکو سره ژوند دی جواک دی خلکو سره ملاوېدل دي جانان خپل وطن ته راشي چې موږ د خلکو له ورغلو ای سره کېناستو د هغې د ژوند خوږې ترخې موږ د افغان ټي وي په شیشه باندې دنیا ته وښولې هغه خلک او که تاسو وګورئ په دې کې ریسرچ هم موږ رابرسېره کړی چې چا ریسرچ کړی په دې کې هنرمندان رامخکې شوي دي چې یې سره هنرو په دې کې هغه شعرا هغه لیکوال هغې هم رابرسېره شو چې چا لیک کو په دې کې ډېر هغه خلک چې د مختلفو څانګو سره په دې کې یو مصوران موږ رامخکې کړي نو د خاورې صحیح اواز هغه رامخکې شي نو ظاهره خبره ده خلک خوشحاله شي ځکه چې تا ته مې چې هسې چېرته وران تصویر جوړ کړی دی نو صحیح تصویر ورته موږ ښاو دنیا ته یاره دا خاوره ده پښتونخوا ده نو د پښتونخوا چې کوم دا پښتونخوا د پسرلیه دلته ساه واخله لږه مزه زموږ د زړونو د درزا واخله دلته باران نه وي چې وینو بیا د سرو وینو وي خپلو ګلونو له ترنګ واخله رڼا واخله نو موږ خلکو ته دا پیغام ورکړو چې دا پښتونخوا ده دا د امن کور دی سمه دا ډېره ښه خبره ده او برادر شاعرۍ سره هم داسې لګاو خو څه چې بلکې شاعري په وختل کوي ستاسو د پروګرام آغاز هم د یو شعر نه کېږي او زه یادوم اکثر له خو نه یادېږي راته شعر بهرحال دا خو یو شاعر ملګری را سره ناست و نو هغه ته ما یاره دا نه یادېږي وایي دا خو شاعر خو جوړېږي نه وایي شاعر وي هغې قدرتي الله تعالی هغې ته بس الهام ورته شوي هغه ته شاعر که زر کتابونو مې شعر وایي نو ستا انداز به هغه ني ستا انداز به هغه ني شاعر چې کوم تلفظ سره وایي نو هغې یو بېل خوند وي شاعرۍ سره م لګاو یا څنګه چلو دا هم راته بالکل موږ خدای خدمتګار یو د کور نه او دا خدای خدمتګار تحریک داسې دی چې دا د شعور او د پوهې او د رڼا تحریک نو هغه خلک چې کوم دی د دې کې د قامي تحریکو د ټولو نه لویه برخه دغه وه چې دا خلک د پښتو ادب او تاریخ سره ډېر تړلي نو دغې خلکو به په هغه ټایم کې د اجمل بابا شعرونه د ساحل صاحب شعرونه د غني خان شعرونه دغه به موږ اورېدل نو موږ لومبې اورېدل نو بیا ظاهره خبره زموږ به خپل هم څه احساسات بیا ما داسې کړي چې یو وخت ما یو سوچ ذهن کې راغی
چې سوچ مې راغی نه ما یو شاعر ته یاره مې په دې لیکلو کا بل شاعر ته مې لیکلو کا بل ته مې وي زمونږ یو مشر هغه ما ته وایي یاره ته خلکو ته وایې چې په دې لیکلو کا ته په خپل ډول په دې لیکل نه کوې موضوع ذهن کې را ته وایې چې داسې یو خبره را برسېره شي ته په خپله ولې په دې لیکل نه ما ته وایي غلط ولیکه د دې به اصلاح وشي نو بیا ما خپله شروع کړم چې یار زه خپل یو میسج دی زما ذهن کې یو خبره ده زه بل ته وایم چې داسې منظرکشي وکړه داسې تصویر جوړ کړه نو ښه نه ده چې په خپله یې وکړمه نو دغه جراثیم خو د دغه وخت نه و دا کیسې خو د هغه وخت نه وي چې د بلکل د وړوکوالي نه وي خو بلکل موږ به اورېدل خو چې لږ غوندې شعوري طور سړی وي شي نو بیا هم په خپله شروع جی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مش جوړ په خیر تکړه بس بالکل انشاءالله اگر وخت تکړه یم او که زه نه بعد پته نه لګي الله دې پکې خیر واچي بس دا ګرمي تېره شي اورې دا نری مېلمه ته هم ستړي مه شي مېلمه ته هم ستړي مه شي ډېره مننه هم دې په خیر راشي یو جهان مننه او خوشحاله اوسئ ستړی دا څه موضوع ده بیا موضوع دغه ده چې تاسو به راته د خپلې خاورې څه نه ښایئ خبره ته نه ښایو ولې چې ستا خاوره او ما ته پته چې تاسو کور نه اوسئ هدیره ده مخامخ دا ګوره دا خو د نبي علیه السلام حدیث دی چې کله د زړه خفه شي که نه نو وایي بیا ډیرې ته وځه چې هغې وګورئ چې هغې حالات وګورئ نو هغه به دې خوشحاله شي به دې ډېر زیات الله دا عذابونو نه مې د دې وساتي قربان دې شم خو ډېر ښه ځای کې قربان دې شم اسیم ګل لالا نړۍ مننه کوم چې په لاین باندې راغی او بله دا ده نن مو خبره کوله چې مطلب ما هم دغه وي چې څوک کال به کوي کوم مینهوال به کال کوي نو هغه به راسره د خپلې خاورې څه خواږه به راسره شریکوي چېرې د هغې خاورې څه خواږه دي څه مشهور دي ولې مشهور د هغه خاوره ولې په څه باندې یادېږي دا زموږ خاوره خو چې ده د ټول پاکستان خاوره جی یو د عربو خاوره ده چې هغې په دویم نمبر کې دا ډېره ښه خاوره ده او ښایسته خاوره ده د بار ملکونو انګریزان هم د دې خاورې ارمان کوي د دې د موسمونو ارمان کوي سمه صحیح ده په دې کې وروره هر قسم خواږه شته سمه ده بروتونه پکې شته ایمانداري پکې شته عبادت پکې شته هر قسم دې کې د یو قسم کمی نشته دی اسیم ګله دا خوناباد خاوره ولې مشهوره ده خوناباد خاوره خوناباد ته خوناباد ولې وایي دا خوناباد خاوره خو په دې مشهوره ده چې دلته موږ سره خواته اخوند بابا زیارت دی ښه او دا داسې ولي دی چې کله ډېره ښایسته دغه کرامت الله ورکړی دی سمه او څرګند دی په ټوله دنیا باندې سمه ده نو په دې باندې دا خاوره لږه خم ده او دغه هم زیات دی عزت هم زیات دی خواږو له راځو خواږو ده او جي کله غلی شه خواږو ده او جي نو خواږه خو چرمن دفتر کې دغه د روپۍ ډېرې هم په دې خاوره دي که نه صحیح ده نړۍ مننه کوم اسیم ګله خوشحاله آباد اوسئ الله مې عزت وکړه او الله خوشحاله ساته او زموږ دا ملګري هم دی الله کامیاب کړي آمین هم دی الله تعالی نور ورپسې کامیاب کړي او د یو غټ لیډر دی الله جوړ کړه او زموږ د خدمت لپاره دی الله جوړ کړه دا ټول دي داسې دي ولي جان باندې نن سلام وایه ولي جان خدا خیر کړی دی بس الله دې پکې خیر واچي سلامونه ورسېدل ولي جان لاته او دې خوا نه تاجونه لاله هم غیر دی ښه مړ شو له خیر الله دې نه وایي چې خو بخاري دی ویم تاجون لالا مړ شو نه دی مړه ژوندی دی هغه نه مري هغه کې لا سل کاله نور هم شته صحیح نړۍ مننه کوم لالا خوشحاله اوسئ ډېره مهرباني اسلام علیکم تاجون لالا د دې ښه ملګری دی ښه دوست دی او بهرحال هغه هم د دې د لاین د ولي جان له اسیم ګل له او تاجون لالا د یو لاین باندې راځي او اکثر له د دې مطلب مخکې وروسته ټلیفونونه یو ځای راشي ځکه مې ورته ویل چې یاره تاجون لالا د روژې نه مخکې غیب شوی دی السلام علیکم هلو وعلیکم السلام او څوک هم را سره په لاین باندې نیټورک کې داسې ښه کار نه کوو داسې ځای ته شئ چې هلته ستاسو نیټورک چې کوم دی نو کار شروع کړي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام
څنګه ورسي جوړ بخیر تکړه. هلو ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه؟ زه پېښور نه خبرې کوم د لزاک روډ نه. د لزاک روډ نه؟ او وروره موضوع دی تاسو خبرې د وختي نه اورو ماشاءالله ډېرې ښې خبرې مو کوي. مننه کومه. بیا خو به راسره څه خپل نظر شریک کوي د خپلې خاورې په باره کې. ښه جی لالا هلو لالا ما دغه وی چې خبرې د وخت نه اوري نو بیا مونږ دغه ذکر وکړو چې کوم مینوال دې کوم خاورې نه کال کوي هغه به دغه خاورې خواږه راسره شریکوي. ښه جی ماشاءالله موږ له پېښور نه تعلق ساتو. موږ خو ماشاءالله ډېر ښایسته ښار دی او ډېره ښایسته خاوره ده پېښور. صحیح. دا خو د ګلونو ښار دی. د لزاک روډ چې کوم دی که نه د دې په باره کې راسره څه شریک کوي. دغه خو ماشاءالله چې هر څه مشهور دي. ته به مې زه څه کړی یم نو ووایه څه څیزونه رایاد کړه چې جرمانه دي کوم. ماشاءالله موږ سره خو نږدې نمبر پانډۍ ده. ښه نړۍ غوښې پکې مېلاوي شي. الله دې پکې خیر واچوي. ښه جي او شوبه ده پکې ښه سپیرپارټ مېلاوېږي. د لزاک روډ دی خوا دی شوبه دی خوا د لالا ټول پېښور خپل که کنه دا سړک نه پورې غاړه اخوا شوې. ښه اپله وپله خو بیا مو سره ماشاءالله ښه پکې ډېر سیندونه دي. صدریان دی نوزمان دی. دا او د خیالي سیند دی. 400 ته لاړ. بیا 400 وریجې به م رایادې کړو پکې. رزړو ته راتاو شو. رزړو بازار ته خو چې راشي ماشاءالله دغه ځای خو کپړه ډېره مشهوره ده. څه شی مشهور دی؟ کپړه د کپړه رزړو. رزړو کپړې چې کوم دي هغه ډېره ما خو مشهوره مټیایي اورېدلې خو مټیایي مشهوره ده او کپړې مشهوره ده. خو کپړې هم ښه ده. د کډې کپړې دغې ډېرې مشهوره دا ډېره ښه خبره دی وکړه او دا مې ذهن کې نو دا پکې ډېر علم کې دې راله اضافه وکړه. زه ورته پرون نابل وړستلی یم او اغوستې مې دا خو ډېر مشهوره چې خو نه وایو د رزړو کپړې دي. برادر ځان له دې کپړې اغوستې. دا یې ډېر ښه کار وکړو سړی دې راته په ګوته کړو. ډېره مننه کوم ورور. ستاسو هم ډېره مننه. الله مو خوشحاله وباد ساته. یو ښایسته موسیقانه مونږ ته واوره. زموږ یو ملګري ډېر فرمایش کړی دی. بس صحیح 4 بجو نه پس صحیح نه صحیح ده ډېره ډېر مننه. الله دې مه خرابوه او خوشحاله شي. ښه رزړو کپړه بالکل صحیح ده. برادر اوس دا بیا زیاتې کړی دی چې ځان له دې کپړې کړي. السلام علیکم. اواز دې سلو راځي ورور. صحیح شو. اوس سم دی. ورور مې څوک دی او د کوم ځای نه؟ عبدالله د سینستانۍ نه. عبدالله څنګه یې ښې؟ خیر دی راغېده. وایه که نه خپرونه د شروع نه اورې که نه اوس د ټي وي ولګوله. اوس مې ولګوله کیبل خراب و. کیبل دې خراب و. دا بس لاین هم خراب شو. نیټورک دې خراب دی. برادر بل کال راشي نو هغه به کال تاسو وخلئ سم او هغې سره به تاسو خبرې کوئ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اړه زور به پیدا کوي برادر. بالکل بولې نه. السلام علیکم. موږ سره څوک دي او د کوم ځای نه دي؟ پرون شباب سره هم داسې کار وکړو. هغې ته ما کال به تا اخلي نو چې هغې به کال یس کړو نو کال به اواز به نه راته. دا تاسو به مېلمنو سره داسې کیسه نه دا اسم نشته. مېلمنو سره داسې نه کوو. بس تاسو سره شروع کړئ بیا به څه خبرو. السلام علیکم جی. تاسو څوک خبرې کوئ او د کوم ځای نه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علي. ورور په خیر. ها په خیر. بهر زما خیال دی د دویم کال هم د دې ورورو او دې نیټورک دې چېرته ولاړ دی دغه ځای کې نیټورک دې ځای کې نیټورک اکثر له داسې زموږ ملګري ټي وي سره جوخت ولاړي هغه خراب شي او هغه بیا کال چې کوم دی نو بیا سم رسپانس. په خیر علي. افغان ټي وي ته په خیر راغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. موږ سره څوک دي او د کوم ځای دي؟ ما بیا خبرې کوم پېښور. پېښور نه. ورور څنګه یې ښه ژوند دې ښه دی؟ تاسو ښه وایي عدنان به یې ښه دی. بالکل عدنان هم ښه دی او عدنان نن په دې باندې خبرې کوي چې د هرې خاورې ډېر زیات خواږه د هرې خاورې له خدای پاک ډېر زیات هغې له ښایست ورکړي. نو پېښور خو موږ ته پته ده د پښتنو ګړ دی او د ګلونو ښار دی
خو تیم را سره څه شریک که ځکه چې ته په دغه ځای کې ژوند کې نو زیږوي د پېښور یې که د بل ځای دغه ځای کې صرف ژوند کې پېښور او پېښور کې بس تقریبا 80-90 سال لګښت. عمر دې څومره دی؟ عمر دې څومره دی لکه؟ ځان مې ماویه خبره کوم. ماویه په خیر جوړ تکړه. خیر خیریت دی. ماویه ته راته وایه چې 80-90 سال وشو ستا عمر څومره دی؟ 25 سال ها؟ دا 80-90 سال اسټیمیټ د لږ زیات نه لګولو. خپل مشران مې یادول کړه. ښه مشران دې یادول. داسې وایه که نه خبره کلیر کوه که نه. نو ما ځکه دا وکړم اوسېږم دلته پېښور کې نور د کلي منې هغه نشته دی سړی ورته کلي وایي چې بنیادي د پېښور اوسېدونکی بیا ستاسو د خاورې خو به چاکلیټ مشهوري ګوره حاجي صاحب چېرته دی؟ حاجي صاحب راته چاکلیټونو وعده کړې وه. بالکل حاجي صاحب را نور موبایل ناست دی وله بال وته ښه 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 سمه ده سمه ده. ماویه یو خبره تپوس کوم ایماندارۍ سره به وې عبید به یې پېژنې که نه؟ لیدل کتل څنګه دې شوي دي هغه هم راته ووایه سوچ پرې وکړه. میډیا باندې لیدلی دی خو لکه داسې په خپرونه کې به دې لیدلي چې څه قسمه پروګرام به کوي څنګه طریقې سره دې لیدلی دی هغه هم ووایه که نه؟ دعوت خو لیدلی دی و نن نه پس ځان پہچان به شروع کړي. قامي مرکه پروګرام کوي او قامي مرکه د جمعې په ورځ 9 بجې لګي خو قامي مرکه پروګرام داسې چې لکه هغه خو سنجیده پروګرام وي نو لکه زموږ دا نوی کول چې کوم نه دا لږ داسې لږ نور خو باقي پوهېږي که نه ها صحیح ده. ماویه قربان خوشحاله اوسې اباد اوسې حاجي صاحب ته هم سلامونه کوه. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. امیر ماویه را سره زموږ ریګولر مینهوال دی او حاجي صاحب ډېر ښه ګپ ولګوي اکثر نه او حاجي صاحب نو نن په خیر راغلی افغان ټي وي ته په خیر راغلی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله اکبر. زه څو خبرې کوم دا دی چې غلط نمبر دی والی زما خیال ستاسو کال غلط لګېدلی او نور څه درته نه یم باقي دی الله تعالی خیر کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربان په خیر. شکر د خیر جوړې. څوک دي را سره د کوم ځای نه؟ پېښور نه خبرې کوه خراب را سره یې ملګري. قربان. تاسو پروګرام وکړو خو یو ګڼه یې پکار دی ورېګانه وراچوه. 4 بجو نه پس نور ښه فرمایشي پروګرام نه دی. صحیح صحیح مهرباني خوشحاله اوسئ لږ شانتې به بیا د نورې خبرې به وکړو بیا به مینهوال لږ دمه به ورکړو بیا هغې نه پس به چې کوم دی مونږ خپلې لارې ته به راځو. بس یو څیز رامخې ته شو څنګه د امیر ماویه کال وکړو سوال مې هم ذهن ته پیدا شو صحیح ده چې لکه مونږ وایو چېرې زمونږ یوت چې کوم دی نو هغه زمونږ د ملک د ملا تیرونه دي او دا زمونږ پیلرې دي او دا زمونږ هر څه څه دي او دا زمونږ مستقبل دی سمه خو د هغې انټرست څه نور څه دی ټیک څه په دې څه نظر لري؟ نه نو زه خو دا وایم چې دا زمونږ هیومن ریسورسز دي. جی ګوره انټرست خو نه په باندې خو زما په خیال دومره زیات برډن دی په دې ټایم کې. تاسو ګورئ اوس لرې ورځ مې مخکې ریزلټس ووتلو او چې د 90% نه هم د خلکو نمبر سي وایي هغوی ته هم په ښو کالجونو کې نمبر کې اډمیشن نه میلاویږي. اوس تاسو وګورئ چې دومره کمپټیشن سره یې مخامخ دي دومره زیاتې مقابلې دي دومره زیاتې مسلې دي په یو وخت کې هغه دومره ډېر سبق بیا ورسره د دیني سبق بیا موږ وایو یاره د اجره پاس هم نه دی موږ وایو یاره د میلمه په قدر هم نه پوهېږي میلمنو سره هم نه کښېني مشرانو سره هم نه کښېني. زما په خیال خو
نوې کل ډېرو مسلو سره مخ دی هغې له وخت پکار دی دا زمونږ ګوره نیچرل ریسورسز پښتونخوا له خدای پاک ډېر ورکړي خو زیات زمونږ په اختیار کې نه دي دا هیومن ریسورسز دا ځوانان خو زمونږ او دغه پیغلې خو زمونږ په وس کې دي اختیار کې دي دی ډېر لوی مقابلو سره مخامخ دي ژوند ډېر سخت شو ډېر په ګرانه باندې سروایو کوي که تعلیمي لحاظ سره هم کوي که بیا نوکرۍ نشته کاروبارونه که کوي نو هم ماحول بیا نشته امن نشته ډېر مشکلاتو سره مخ دي د اجرو چې کوم نظام په کلو کې هغه تقریبا زه به دا وایم چې ډېر حده پورې چې کوم د شریکو اجرو خو ختم دی ذاتي اجرې هم داسې دي چې ډېرې کمې دي او حالات هم داسې دي چې په اجرو کې ناستو کې مسلې راغلي دي نو نوې کل لومبې دا زموږ نه دا سوال پکار و مشرانو نه دا سوال پکار و چې تاسو نوې کل څه ورکړو ځکه چې تقریبا 20-30 کاله مخکې که موږ وګورو نو په دې خاوره باندې یو شان حالات و د دې شریکو اجرې هم وې دلته کې چې کوم دی شریک ژوند هم نو اوس چې کوم دی او دونه مقابلې هم نه اوس خو په دې 21مه صدۍ کې خو ډېرې زیاتې هغه د نوې کل نو زه په دې په ځای چې د نوې کل نه ګیله وکړم زه دا وایم چې موږ دا ووایو چې باید دې نوې کل دې له مقور کړو دې غاړې ته پام ډېر وکړو دې خلکو سره کینو د دې ګوره دا د اوس د ګلوبل ویلیج سره دا پښتانه بچي صرف د پښتونخوا نه دي د دې مقابله دنیا سره ده دی که سبق وایي دی که مقابلې کوي دی که وخت تیروي دا د سوشل میډیا او د 4G دور دی د دې مقابلې دنیا سره دي او دلته کې ټالنټ ډېر دی د حکومتونو له پکار دي چې د دې ځای دا ماشومان د دې دا ځوانان د دې ځای پیغلې دا چې کوم دی دی انکریج کړي دی له ډاډګیرنه ورکړي نو دا خلک یقین وکړي زه خو دا وایم چې په دې خاوره کې ډېر زیات زور دی د دې ځای خلک ګوره دا چې زموږ یو ورور وی چې دې موسمونو ته خلک پسخېږي که نه نو دا د شینکو باغونو وطن دا ډېر زیات د غرونو او د چینارونو او د چینو وطن دی نو خدای پاک الله ډېر څه ورکړي دي لږ به موږ وګورو د دې حکمرانان چارواکي د دې ځای چې کوم دي هغوی د وګوري چې نوې کل یې څه ورکړو نوې کل به زما په خیال چې د ټولو نه به ښایي په دې ملک کې چې لږ غوندې ورله موږ توجه ورکړو د دې ځای چې کوم چارواکي دي د دې ځای چې کوم مشران دي سیاسي مشران دي مذهبي مشران دي د دې په ځای چې دې خلکو کې نفرت پیدا کړي په دې په ځای چې ګوره دا نوې کل د دې مثال د ګرمې اوسپنې دی د دې نه هر څه جوړېږي نو په کار دا دی چې دی د انتها پسندۍ په لار باندې نه دی د خپل اسلام دین په لاره د خپلې پښتونولۍ چې کوم زمونږ کوډ اف ایتکس دي چې هغه ورته وښودل شي ځکه چې روایات چې کوم دي دا د انسان شناخت دی دې ته په عربۍ کې عرف وایي عرف چې کوم دی ستا کلچر او ټریډیشن دې باندې ګوره د اسلام د ټولو دنیا د یونیورسل مذهب داسې دی د هر چا ځکه دی چې په دې کې به عرف د هر چا خپلي دی ژوند جواک څنګه کوي دی غم خاده څنګه کوي دی ژوند څنګه تیروي دی سخري دی ساچي دی څنګه پوشاکې څنګه دی څنګه ژوند تیروي دا به د دې خپلي نو د پښتنو ډېر لوی کلتور دی دې له چې لږ غوندې دی که ګورې په دې کې په لوبو په میدان کې هم لوی خلک اوس دارې ګوره را روان دي او د دنیا په سطح باندې نومونه نه اخلم چې بیا به یو لوی لړۍ ده د لیک په لحاظ باندې ساینسدانانې پیدا کړي دې خاورې سیاستدانان ګوره اوس ته په دې ملک کې وګوره نو سیاسي خلکو کې د ټولو نه زیات لیډران پښتانه دي زم چې د ټولو نه زیات دي په ټولو پارټو کې زیاتتر هغې هم سوچ پکار چې موږ د ملک سیاست په خپل بیا خو دلته یو سوال پیدا کېږي چې ټول نه زیات لیډران د پښتنو دي او ټول نه بد حال هم د دې بد حال هم دی وایلیټ کېږي پښتون د هغې تذلیل هم کېږي د هغې قربانیانو پسې خندلی کېږي خنداګان هم کېږي نو دا بیا دې په دې څه نظر پکار داري چې هغې د انډیویجوال او د ذاتي دا ټولو له پکار دي صرف سیاسي خلکو له نه ګورې که هغه حکومت کې نوکران دي سرکاري نوکران دي که هغه کاروباري خلک دی ګوره په کراچۍ کې په لاهور کې هم لوی لوی پښتانه په دې اسلام آباد کې د ټولو نه زیات پښتانه دي
نو سیاسیانو له ډیر چې هغې ذاتي چې کوم دایي فایدې دي د هغې په ځای د قامي خبرو کې د قامي تحریکونو له ودې ورکړي د قوم په ګټو کې خپلې حصه واچوي نو دا خو بالکل پکار دي چې دوی دا وکړي بالکل دا وګوره زما شعر دی چې ښکلی موسم جړا او غم ګلونه ډیر لرمه زه د پښتون وطن تصویر مخونه ډیر لرمه د خدای د طرف نه خو په منګه باندې څلور موسمونه دي خاوره داسې ده چې هر قسم میوه ځای هغه زرغونی هر قسم فصل راټوکېږي دلته کې بجلی دک شان جوړېدی شي بغیر ډیمونو جوړېدی شي دلته کې د دنیا لوی لوی ډیمونه دي دلته کې خاوره داسې ده دلته کې موسمونه کار پکې ډیر زیات کېدی شي نو دلته کې دا بیا ولې دونه چې کوم دی دلته کې احساس محرومي ده ګوره انتها پسندیم ال راځي چې کله د ویش معاملې ښکلني چې کله انصاف ورکړني دا هم نشو ویلی چې دا صرف دغه خلک غلط دی دې کې به زمونږ د حکمرانانو هم غلطي د دنیا لومبې قتل هم د ویش په معامله باندې شوی دی نو د ویش دلته کې سال له وګورئ دلته کې مالدار ورځ تر ورځه مالداریږي او غریب ورځ تر ورځه د هغه ژوند د هغه ته بنیادي سهولیات نشته اوبه څونه خلکو دی زمونږ ضلع را پای کې بلا نارنجي دی پای کې شردره ده پای کې خوا کې میرالي صاحب داسې کلي دي بانډې دي پای کې اوس هم د اوبو د بنیادي اوبو مسله د اوبه نی په دې روژه کې په دې تېر شوي روژه کې هلته اوبو مسله وه بیا چې شکال راشي نو دونه اوبه شي چې هلته کې بیا د نکاسې نظام ني هلته کې بیا دومره زیاتې مسلې راشي دومره زیات هلته کې بیا مرضونه راشي نظام پکار دی د گلشن په انتظام مې اعتراض دی دا گلشن دی د دې انتظام دی باندې به موږ اعتراض کوو دی باندې به هیلدي کریټیسیزم کوو دغه زمونږ مشران دي موږ لاس خپیو زمونږ کریټیسیزم د خوالي دپاره مرسته خواږه سره خپل شریک کړي شعر و شاعري هم کوئ داسې خپل کلام را سره شریک کړي بالکل ولې نه څه داسې شعرونه چې لکه تا وې خواږه نو څه روماني شعرونه به دغه کړو چې د دې مطلب هغې کې لږ غوندې روماني دا خاوره ښکلې خاوره ده په دې کې مطلب د حسن دغه ډیر دي نو ژوند پکې شته نو د ژوند نه ډک شعرونه پکاري او داسې شعرونه چې زما دا ستړی ژوند دمه کا چې لږ ساه واخلمه زما دا ستړی ژوند دمه کا چې لږ ساه واخلمه یوه دعا خو راته وکړه چې لږ ساه واخلمه او ما غوسوي زما په زړه باندې نوکارې راښکي ما غوسوي زما په زړه باندې نوکارې راښکي جانانه ټیټ خو دې باڼه کا چې لږ ساه واخلمه دا جذبي دي د جذبو باندې شاعري پکاري او ما په غلطۍ کې چرته یاد که چې د هیر نشمه ما په غلطۍ کې چرته یاد که چې د هیر نشمه هیر نشمه د احساس تنده مې سړه کا چې لږ ساه واخلمه او چې پکې ستا یادونه راشي ما له غاړه غټۍ ګورې دا جذبي نه دا انسان راپاروي او دا د ژوند اکسیجن دی چې پکې ستا یادونه راشي بالکل بالکل دی به ژوندي د مخې ته څه مرام ني د مخې ته ټارګېټس ني دی به څنګه ژوندي چې پکې ستا یادونه راشي ما له غاړه غټۍ ته مې په داسې خوب وده کا چې لږ ساه واخلمه او زه بنیادي طور روایت پسند یم خپلې خاورې خپلو خلکو خپل اقدارو سره مینه لرم زلف کنسې کا عابد خان چې په غزل ولیکي زلفې کنسې کا عابد خان چې په غزل ولیکي دغه یو کار خو خیر دی وکړه چې لږ ساه واخلمه زما دا ستړی ژوند دمه کا چې لږ ساه واخلمه یوه دعا خو راته وکړه چې لږ ساه واخلمه ډېر ښه بدر ډېر ښه یقینا عابد صاحب ښه مزېدار شعرونه وي او ډېر خوندور وو نوی ژوند څنګه زموږ سلوګن هم دی او د هغې سره بالکل تړلی د هغې په امید کې چې کوم دی دا شعرونه 2335153 د ټلیفون په لاره باندې بیا هم راتلی شي خپل چې کوم زموږ مینوال دي هغوی را سره خپل نظر هم را سره شریکولی شي موږ به پکې ګپې شپې لګو ستاسو نظر به پکې هم اخلو همدغه مې درته وایي چې
تاسو را سره خپل د سیمې د خپلې خاورې خواږه را سره هم شریک کړئ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مونږ خو خبرې کوو، ته د کوم ځای نه خبرې کوې بیا درته وایم. زه هم د پېښور نه خبرې کوم. څنګه یې روکې او پېښور کې د کوم ځای؟ د کاکشالو. ها زه هم د بیرسکو نه خبرې کوم. ته خیر ور خیر خیریت دی؟ خیر خو کنه کال دې څنګه وکړو؟ امکان دې څنګه وکړو؟ دا مشر هم ښه دی. وعلیکم السلام. تش سلام ورور. بالکل خیر دی. تاسو ښه ژوند هم ښه دی؟ وایه که نه تاسو څه کوئ، څه کار کوئ، څنګه هم ژوند دی؟ ښه جي. نو تاسو څه کار کوئ پېښور کې؟ څه کار کوئ؟ ښه. نو ستا خو به بلا خلکو سره روزګاري، بلا خلک به ویني. نو خلک څه وایي نن سبا ژوند څنګه دی؟ پېښور کې ژوند څنګه دی؟ صحیح ده. بس خدای پاک هم همدغه شان ودان ساته. خوشحاله اوسې ورور. مننه کوم. ورور مې ګلدرې نه و او ګلدره چې کوم ده نو یقینا پېښور کې همدغه په دې لیکه باندې چې کوم خواته رامداس او دا بیرسکو دا کوم کیسه مې ورته وکړه، دا ټول په دې لاره باندې راځي او دا دې سره په د کالج د وختو واسطه وه د چپسو د بیمبلو د دې نو ځکه راته لږ رعایت دي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مبارک نظر لا جوړ په خیر تکړه او ډیره موده پس. خجی خجی رجوع کی اصل کی ٹیم بدلو لالا. سمه ده سمه زمونږ رجوع کی ټیم داسې ټیم و چې. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیره مننه. اختر بالکل ښه تېر شو. به تاسو ته مې عیدي پاتې ده. ماوی نظر لا نظر لا ماوی عیدي مې درته پاتې ده. دا خو مې ګټه وکړه. وګوره ډېر ښه. څنګه چل دی هغه وریجې به کله خورو؟ دا بل واده کوي که نه کوي؟ ما وی هغه کشر چې تاسو ویل د دې واده کوو له خیره سره اختر نه پس. ښه جي صحیح ده. اما چې تېنه تپوس وکړو ما ته یې زما څه خوښېږي نه مې واده څنګه وکړم؟ ښه جي ښه جي. زه بس الله یې د زړه ارمانونه پوره کړي نو. ډېره مننه. کوهاټ ته به راځو لالا، کوهاټ ته به راځو. خوراکۍ ته هم ټیکاله پاتې ده. سمه الله دې پکې خیر واچوي. صحیح 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 ده. الله دې ورته روغ صحت ورکړي. دعاګانې به ورته کوو. وعلیکم السلام. وعلیکم ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه. نړۍ مننه کوم لالا.
ډېره مننه. د کوواټ خو امرود هم ډېر مشهور دي کنه. دې سره مې ذکر وکړو چې امرود والا بل سړی به راځي او چې په لاین راشي نو هغه بس هغه د خدای پاک په لاین راولي چې نن د هغې نه بالکل چې خبره چې ډېرې خبرې وباسو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هلو ستاسو आवाज راځي خو داسې کټ کټ راځي. اوس سم دی. بس خیر خیریت دی. تاسو نه به اورو. وعلیکم السلام. ډېره مننه. خیر خیریت دی. کشمالي ته راته دا ووایه چې ته د کومې خاورې سره تعلق ساتې؟ نوخار سره تعلق ساتي. ها صحیح ده. اوس راته ووایه چې د نوخار څه مشهور دي؟ دې غاړې ته دی که هغې غاړې ته دی؟ بس بیا خو تارو سایډ ته بیا خو کباب مشهور دي. ښه ښه ښه. نو بیا به کباب خورو که نه که خیر وي؟ کله به یې خورو؟ ښه صحیح ده. بس صحیح ده. دا چې کوم دی نو همداسې واده وه. صحیح. کشمالي دا راته وایه چې عابد بھائی پروګرامونه چېرته کتلي دي یا نه؟ رښتیا رښتیا به دروغ به نه بیا تپوس هم درنه کوم هغې کې. صحیح ده. صحیح ده. د دې یو پروګرام راته ووایه چې هغه څوک ورسره ناست یا د دې څه راته هینټ راکړه چې ما ته پته ولګي چې واقعي دې پروګرام کتلی. اختر کې هم د یو پروګرام کړی و خو ما ته نشي یاد دې پروګرامونه ما چې دی کړي وو پروګرام ما ته سوري نشي یاد پروګرام ما ته نه دی یاد. اور کلی په کلی باندې یو پروګرام کولو هغه هم ډېر زیات ښکلی و. هغې کې راته څه ووایه چې څه دې کتلي وو؟ نو څو لکه کلي په کلي څو لکه مطلب کلي په کلي خو مونږ ځو خوراکونه هم کوو کلي په کلي ځو مونږ هلته چې کوم دی نو خلکو ولس سره خبرې اترې کوو نور هم پکې مزیداري هم پکې راشي. څه دې کتلي وو داسې راته وایه چې رښتیا رښتیا پته ولګي که نه؟ ما کتلي وو که نه کتلي وو خو ما ته نشي یاد ځکه چې هغې ډېر ټایم وشو. ښه صحیح ده. ډېره مننه کوم. خوشحاله اوسئ. دې پرون ویلي وو په کال کې چې ما نه سخت سوالونه تپوس مه کوئ زه کنفیوز کېږم. نو زه د دوی کانفیډنس زیاتول غواړم او زیات تپوسونه ترې کوم. سمه ده. السلام علیکم. السلام علیکم. افغان ټي وي ته په خیر راغلې. څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ د پېښور ملګري ډېر دي. څه به وایې تاسو پروګرام ګورئ که نه اوس هم ټي وي کلاو که څونه وخت شو چې پروګرام ګورئ؟ ورور ولې ښکلی دی دا لفظ چې څوک ټول وایي ډېر ښکلی دی. څه تا ته پکې څه داسې خوښ شو یا څه دې زړه ته ولګېد چې د هغې د وجې دې خوښ دی؟ مننه کوم قربان. مطلب تا څه داسې فیل که تا ته څه داسې ښه ولګېده چې تاسو وایي چې پروګرام مو ښکلی دی؟ مطلب لږ شانتې که داسې لږ وضاحت وکړئ نو خوند به وکړي. سمه ده سمه ده. مطلب دا چې خپله ژبه کې خبرې کوو کور والا سره یو ځای سړی کتلی شي. بالکل 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 پوه شوم قربان. ته راته دا وایه چې بس بیسیکلي هم بنیادي د پېښورې. صحیح ده. نو د ورسک روډ یا ماشاءالله ماشاءالله. ښه بس بیا خو کبابیان دی خو مې کباب پاتې و دي خلکو ته خو بیا اشکابات کې مې کباب وخوړله. ما یې دا اشکابات هم تاسو سره دی ورسک روډ باندې دی که نه؟ زه عاشق بابا پېژنې؟ عاشق بابا خپرونه لیدلې وه د هغې حجره کې مې پروګرام کړی و.
دا روم مونږ د جان د پټي سمه قربان څه پیغام لري نو را سره شریک کا لا د اقبال او داګه ته سلور بجو نه پس ٹھیک ده دې پیغام صحیح ده ولې نه صحیح سبا غانو راځي صحیح تم سبا کو موږ هم سبا کو وځه بار ما پهلم ویلې دي چې را سره نظر شریک کړي په نظر به خوشاله شو او چې فرمایش والډي سلور نه 3 بجو پورې د خبرول نه پس الډي سندري تاسو هغه اورئ نو بس خوشالي دي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ادنان خیر دی قربان هلو جی بالکل خبرې کوم رور څنګه دا مخه مننه کوم څوک یو د کم زینا زم د سره خبرې کوم د کم زینا کوم د سره خبرې یم د جمرود یی د جمرود ها هلو یم د سره یی د جمرود اوسېږي په صدر کې هلو څنګه نن وای ټي وی आवाज بند کړه به د आवाज سم راځي هلو څنګه نن وای رور د ټي وی आवाज بند کا بیا ما سره خبرې وکړه بیا به ته به هم ښه پوهېږي مینوال به هم ښه پوهېږي او ستا پیغام به ډېر ښه طریقې سره شي السلام علیکم وعلیکم السلام موږ سره څوک دی او د کم ځای نه خبرې کوئ تاسو څوم نوم دی او د کم ځای نه سره دا خو د عدنان کلیوال دی ګل ګړۍ نه خبرې کوي زفیر ګل نو خپل کلیوال سره لګي زفیر ګله جوړ په خیر تکړه چېرته غیب شوی ظالمه نه کله مې نمبر بند کړی و قربان دي شم نمبر 24 घंटे आनी खुदा नंबर چې کومه دا 2 घंटे आनी نور بیا بند دي خپل نمبر آنی قربان بند نی زه لیک بدل کا قربان زبیر ګل دا راته وای چې دا ګرپورې سم مشهور دي مړه دا راته وای زه بدل کو او راته شابه دا ګرپورې سم مشهور دي زما خیال چې نتورک زه بدل کا قربان نتورک دی خنه دی لک زه بدل کا تراته څه سيزونه وخا چې د اکبرپورې سم مشهور دي نه په ګرځېدو کې ووایه که نه چې څه د اکبرپور څه د وجې یادېږي ولې ورته اکبرپوره وایي څه پکې پیدا کېږي خلک ژوند څنګه کوي دغسې وایم خلک زی سیر مېل کوي دا کوي تپاتې کوي صحیح او دا ایوب ټیکو ولا ډېر مشهور ایوب ټیکو ولا مشهور دی ها صحیح بیا یو کس پکې بل هم مشهور دی عدنان شاه مشهور دی عدنان شاه نه قاضي بولا قاضي بولا خو دا نه مشهور خو ډېر مشهور زفیر ګل هم ډېر مشهور دی وای دی چې کله ټورنمنټ وباسي دی پکې ټګي کوي وګوره زفیر ګل مشهور دی که نه زفیر ګله تا یو ورځ کیسه کړې وه چې تا له چې غوسه درځي نو ته څه کې دا راته وایه کیسه لږه راته وکړه تاسو یو ځل ویلي وو که چې زه غوسه شم نو بیا څه کوم تاسو یو کیسه کړې وه زه زفیر ګل نړۍ مننه کوم چې زه غوسه شم زه د چیلۍ له سر کې پتیله راواچوم
د غصې اظهار دی. السلام علیکم. السلام علیکم. ټي وي نه مه اورئ او چې کله به اورئ همداسې به کېږي او کوشش کوئ چې ټي وي نه لرې کېږئ اواز یې لږ سلو ساتئ. بالکل ښایسته اواز به درځي زمونږ اواز تاسو ته ستاسو اواز مونږ ته او مینوال به پرې ښه صحیح طریقې سره پوهېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا ښه ده راغې مړه مونږ تا نه کیسه اورېده اورې الوچی دی هیرې کې خرمانۍ دی هیرې کې نشپاتۍ دی هیرې کې د اکبرپور زیارت دی هیر کو پکې دا خلک دی پکې هیر که جومات دی پکې هیر کو پوه جومات دی پکې هیر که خپله دې هیرو اورې ګنګرام در نه هیر شو الله او بیا ټول نه بیا خشته خبره ټول نه خشته خبره او بیا پکې بله یو خشته خبره چې بیخي ساده خلک دي بیخي ساده خلک دي هر 15 کاله پس ډېر اسانۍ سره دوکه کېږي. هر 15 کاله پس دوکه خوري داسې ده. نو بس صحیح ده. ته راته دا وایه چې بلکل غوسه دې راته رایاده کړه چې غوسه دې کړې وه نو څه دې کړي وو؟ صحیح ده. نړۍ مننه کوم خوشحاله اوس. ستا فرمایش به پوره کړو 4 بجو نه پس. صحیح ده ٹھیک ده. ډېره مننه کوم. حسن نواز مې یادوي، عبدالغفار شباب مې یادوي، چنګیز خان مې یادوي او ملک جلال شینواري مې یادوي. او مننه کوم چنګیز خان وایي عبید خان ډېر ښه خبرې کوي. ډېر مننه کوم. مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ جی زه شهید آباد نه خبرې کوم. سرنفارم نه خبرې کوي. څنګه یې ورور ښي؟ بالکل تاسو دعاګانې دي بس موږ دا پروګرام ګورو. پروګرام په لایو باندې ډېر زبردست روان دي. ډېره مننه کوم قربان. ترناپارم او ترناپ ډېر ښه مشهور دي او د ترناپ ډېر څیزونه مشهور دي خو زه یم چې ستا د خولې نه د ترناپ هغه پیژنګلو د هغې علاقې پیژنګلو ستا د خولې نه واورم. صحیح. جی بس موږ تاسو سره په لایو کال باندې چې کوم دی رابطه ساتېږي خو ستاسو لاین ډېر بیزي ښکاري کار کوي. بس دا لاین چې کوم دی نو دا بیزي قربان مینوال زیات دي او ستا غونته کې نور هم مینوال دي هغې مینه کوي هغې کوشش کوي چې مونږ خبرې وکړو. بالکل بالکل نه موږ خو به ستاسو لاین باندې انشاءالله دې نه بعد هم دغه کوو. مخکې مو ستاسو پروګرام ډېر زبردست روان دي. مننه کوم قربان. دا راته وایي ترناپارم څه مشهور دي؟ دا راته وایه ترناپارم ته ترناپارم ولې وایي؟ یاره جي د دې خو بیسیکلي چې کوم دی دا پلانټ ډېر مشهور دی. پلانټ باندې ډېر مشهور دی. د دې چې کوم نږدې اوس دا بل روان دی نو دا خلک وایي چې یاره دارو کباب او دارو کباب نو د هغې دارو کباب هم مشهور دی او د هغې چې کوم دی پلانټ نسي وغیره ډېر زیات نرسریانې زیاتې دي. بوټي هلته چې کوم دی نو ډېرې هغې سره چې کوم دی نو هلته ایکسپریمنټ زیات کېږي. مختلف قسمه چې کوم پودې دي د هغې نوي نسلونه چې کوم دی ډیولپ کېږي. څنګه چې ریسرچ کېږي ورسره نیفا ده نیفا ده ورسره نیفا ده او شات پیدا کېږي هلته د شربت چې کوم دی نو مختلف قسمه پیدا کېږي. دغسې قسمه څیزونه هلته پیدا کېږي. یاره جي د دې چې کوم دی ریسرچ اول وشي او ریسرچ نه بعد جي د دې بیا پروډوشن وشي. پروډوشن نه بعد چې کوم دی د دې بیا فروخت وشي او د دې شیزونه بیا دا بیسیکلي چې کوم ایکسپریمنټ وشي یا وغیره په نور څه دغه وشي د هغې بیا د دې شیزونه فروخت کوي نو دی چې کوم دی دا بیسیکلي یو مشهور ځای ته سمه ده. د نیر غاړه چې کوم دی نو ټچ کوي هلته بیا ورمړ ټچ کوي. ورمړ کې الوچه پیدا کېږي او ډېر زرخیزه ده. بیا ورمړ چې خو کراس کې بیا ورسره بیا نوخار او پبو وزیر ګړی داسې ټچ کېږي. بالکل جي او دا مننه کوم قربان. او کال دې ډراپ شو یا خو بیلنس مسله وه او یا بیلنس مسله وه ستاسو نیټورک یې صحیح. السلام علیکم.
السلام علیکم. ورور د ټي وي نه ما اوره ډایرکټ زمون خبرې د ټلیفون نه اوره. ستا نیټورک تا سره ملګرتیا نه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ صحیح. تاسو څنګه ژوند هم څنګه دی، وخت هم څنګه تېرېږي؟ بالکل ټیک ټاک. نن موضوع دا ده چې د هر علاقې بلا څیزونه مشهوري، نو ستاسو هم په دغه ځای کې ژوند کوئ، نو ستاسو د دې علاقې به هم ډېر څیزونه مشهوري، نو هغه راسره لږ شریک کړئ. جی. د دیر ها؟ د دیر خو ډېر زیات څیزونه مشهور دي. وزې مشهور دي، نورې څه مشهور دي قربان؟ چاکوی مشهور دی، سپینه ټوپۍ مشهوره ده، پکې ده چاکو دی، سپینه ټوپۍ چې کوم ده هغه هم د دیر مشهوره ده. بالکل. دې سره سره چې کوم دی د لرګي چې کوم لوښي جوړېږي هلته مختلف قسمه یو ښه بوټی دی، د هغې نه د لرګي لوښي جوړېږي، کټوۍ مټوۍ او دا پکې چې موږ کټوري مټوري ورته وایو. او بیا دیر خصوصا بیا د دیر نواب مشهور دی. بیا دیر نواب مشهور دی. جی. څلور بجو نه پس رور ښه مننه دې کومه ډېره مننه چې کال دې کو پروګرام کې در سره ملګرتیا وکړه. ډېره مننه. ملګرو ته به سندره ډالۍ کوو که خیر 4 نه 5 بجو پورې پوره ګنټه به سندرې تاسو ګورئ، مزې به ترې اخلئ، خوندونه به ترې رااخلئ. السلام علیکم. السلام علیکم. څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ په خیر راغلی. ښه چې د مردان نه پکې راغلی. د کوم ځای مردان کې د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ ښه. نو د اوتي څه مشهور دي؟ اوتي خو ډېر ښه کلی دی، ډېره ښه علاقه ده. د پار اوتي څه مشهور دي؟ ښه زبردست. نور زه ما خو ونه لید په فالدین علاوه څه حاجي نور څه مشهور دي رور؟ پیړې خو مردان مشهور دي که نه؟ خو تاسو دې سایډ ته یې که نه؟ بینک روډ ته لاړې. ښه د ټول مردان خبره کوي. ټول مردان خبره کوي، صحیح ده. بیا مردان پیړې مشهور دي، بیا مردان نه چې لږ داسې نه نوځي، خو بیا راځي ستاسو چې کوم بیا امرسي هم راشي، خو امرسي د لونخوړ نه راشي. او بیا چې دی وکاټلنګ ته نه نوځي نو شنکر کباب مشهور دي. او بیا چې دی خو لاړ شي د پړاو بیا کبان مشهور دي. او د شاباسګړۍ او د ستړو ځای شاباسګړه. ډېره مننه کوم دا هم ستاسو د خاورې سره تعلق ساتي قربان. یو ډیویژن یو. ډېره مننه کوم ورور، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. او د پروتي شواک به ډېر مشهور دی. شواک به پیړو واده کړي، خوړلي را باندې نه دي. اسدزی مشهور دی چې واده یې کړي خو را باندې خوړلي نه دي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه شي. وای دا یو نظر څومره تاوان غواړي. وای 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 مانا په سترګو کې ازغي راکوي. مانا نغمې د ګلستان غواړي. وای وای زبردست. ډېره موده پاسته کارخانو مسجد نه څلور تاجونو را شکر دی چې تاجون لاله ژوندی دی. ما خو وختي هغوی ته څه داسې الفاظ په ګپ کې وویلې اسیم ګل لالا ته، او ما یې د روژې نه مخکې رابطه کړې، بیا یې رابطه نه ده کړې. تېر شوی اختر دې مبارک شه. ستا مبارک شه. ډېره موده وشوه چې ته په نیل باندې راغلې، ښایي چې مونږ ولیدې. تا خو نمبر هم بند کړی و، هغه بوټو وړم نمبر بند و. دا
دا خلک داسې نه یو داسې کار دی چې خپرونه د 9 نه تر بیا خپل ټایم ته راغی 2 نه تر 4 پورې یقین وکړه چې روز مې یادولې دي مینوالو نه تپوس وکړه چې یاره ستا ذکر بلکې نن پروګرام کې شروع کې ستاسو ذکر وشو مونږ ته ټول یاد دي چې افتخار ټیلر راته یاد دی بل مینهدار راته یاد دی نور ملګري ټول راته یاد دي وعلیکم السلام لالا ډیره مننه بالکل ټیک ټاک صحیح تاجونه لالا خبره کوو نن چې کوم انسان یا کوم زمونږ مینوال چې د کمې خاورې سره د کمې سیمې سره تعلق ساتي د هغې خواږه د هغې هسټري ورته لږه شانتې پته وي او د هغې هغه کلي د هغې هغه خاوره په څه یادېږي د هغې څه خواږه را سره شریک کړي صحیح خو تاجون لالا خو دلته کاروبار کوي تاجون لالا چې کوم ځای کې اوسېږي د هغه ځای خبره کوم د کوم ځای دی صحیح به تاجون لالا د تیرو علاقو نه دی د جمرود نه دی ویم تاجون لالا چې چېرته بجلي نشته د هغه علاقې دی ګډان مډان مونږ ته راولېږه قربان ولې چې بجلي نه یاسې نه د هغې ګرمي مرمي وشي خو ته راته ټپې وډالۍ کې او ببو والا ټپې ټولو خلکو ډیمانډ کړی چې ډېره موده پس یو میاشت شو تقریبا چې د تاجون لالا نه هم ټپې نه دي اورېدلي بس پکې لږ شانتې نوې هم پکې شاملې کړه زړې هم پکې شاملې کړه او زمونږ نن میلمه دی دې ته به هم ډالۍ کړي ها دا ښه مونږ ته کپړې نه دي ورکړي ما ته وایي کپړې به راولېږه که یو ورځ پاتې ولې یو ورځ پاتې نه وایي زه به یې درته ګنډمه که خیر بس الله دې هغه هم ژوندی ساتي او هغه هم زمونږ مینوال دی الله دې خوشحاله ساتي تاجون لالا نه ټپې اورو که کتاب ورسره موجود وي وای وای ډېر ښه صحیح ډېر ښه صحیح دی وای تاجون لالا نړۍ مننه کومه کال دی خو کیتی شو خراب تاجون لالا زموږ ډېر ستر مینوال دی ما خو درته ویلي که نه چې دی په یو لاین باندې ډېر پوه و چې په ادب باندې دونه پوه په یو لاین باندې راځي او السلام علیکم ورور اواز د ډېر زیات په مزه راځي که لږې تیزې خبرې مو کړي برادر راځو مینوال به لږ شانتې دمه کړو لږ د نورې خبرو ته به هم راځو چې مقصدي خبرې به پکې هم کوو دا هم مقصدي دي او هغه مونږ وایو چې د انټرټینمنټ سره انفوټینمنټ هم چې کوم دی نو هغه هم ضروري دی برادر موجوده دور کې د میډیا بیا خصوصا د پښتو میډیا ته به راځو چې پښتو میډیا څومره اهم کردار ادا کوي د یو ژبې
د ترقۍ ورکولو د هغې د سوکالۍ دپاره د هغې د پرمختګ دپاره څومره کردار ادا کوي؟ دا دومره ضروري ده چې لکه څنګه په اوړو کې مالګه ضروري ده. سم. چې کله د یو خاورې اواز نی، چې کله د یو خاورې نمایندګي نی، نو هغه خلک چې کوم دی په مړو حساب دی. ګوره دا خاوره چې کومه ده دا ډېره مهمه خاوره ده. صحیح. د دنیا مختلف چې کوم خلک ته په ګوټ ګوټ کې هغه د هغې نظر دی په دې خاوره. نو دا خو بل زمونږ ژبه چې کوم ده دا نړیواله ژبه ده. نو په کار دا چې لکه دې له د مخکې نه ډېر زیات دې غاړې ته پام شوی خو خلکو نو کړی. ظاهره خبره ده چې دې سره معاش نو تړلی شوی، خو اوس دې سره معاش وتړلی شو دې ژبې سره. او کله چې خپرونو سره معاش وتړلی شي نو هغه خپرونې هم ښې شي. میډیا ډېره مهمه وه او ډېره مهمه ده. او اوس زما په خیال چې کومه میډیا لګیا ده، که هغه الکترونیک میډیا ده، که پرنټ میډیا ده، که سوشل میډیا ده، دا ټولې میډیا دا چې کوم د دې فارمز دي دا صحیح طریقې سره روانې دي. خو لږ غوندې زما دغه ټولو ته چې کوم میډیا سره تړلي خلک دی، زما یو ما خپل ژوند کې دا کوشش کړی دی، موږ د افغان ټي وي پیشه باندې خپل کوشش کړی دی. او زه دا نن هغې سره دا خپلې خبرې شریکوم. زه وایم چې کوم پښتانه زمونږ وروڼه خویندې دې میډیا سره تړلي دي، که هغه الکترونیک دی، که پرنټ دی، که هر یو ایون که سوشل میډیا ده هم ډېره مهمه ده. ګورئ مسلې به بالکل په ګوته کوو، تنقید به هم کوو، خو یو مهرباني وکړو. مهرباني دا ده چې دا زما خواست دی د خپلو مینوالو ته چې زمونږ د دې خاورې چې کوم صحیح عکسونه دي، زمونږ د دې خلکو کې چې کوم ټیلنټ دی، زمونږ د دې وطن چې کوم خواږه دي، نو هغه هم خلکو سره شریک کړي. ځکه چې مونږ په نور څه یادېږو. یقینو کې خلک داسې ګڼي زه چېرته بل ملک ته لاړ شم هلته کې خلکو سره میلاو شم، هغوی وایي چې دلته کې بالکل ژوند نشته. لکه دلته کې هر وخت جنګونه دي، جګړې دي، قبایلي جګړې دي، دا لا خلک تر اوسه پورې قبایلي ژوند تېروي. داسې نه ده چې کوم زمونږ د دې علاقې چې کوم ښه دي، چې کوم د دې علاقې صحیح چې کوم د دې ځای نمایندګي ده، چې کوم دې ځای کې خلک دی، دلته کې ګورئ اوس کاروبارونه دي، دلته کې اوس سبق خلک وایي، لوی لوی پوهنتونونه جوړ شوي دي، کالجونه دي، یونیورسټۍ دي، د لوبې میدانونه آباد دي، ځمکو باندې خلکو ډېر ښه فصلونه کوي، ریسرچ روان دی. تا وختي د ترنا فارم ذکر وکړو، ډېر ښه. خو ګورئ سټرابري چې کومه ده دا د دنیا په نورو ملکونو کې به هغه دلته کې اوس دومره ښې طریقې سره کېږي. دلته کې نور داسې چې کوم فصلونه دي، داسې میوې دي، دا خلکو ته ویل پکار دي. د دې ځای چې کوم کاروباري خلک دی هغه را برسېره کول غواړي. د دې ځای چې کوم سرکاري د دې ځای چې کوم لوبو سره تړلي خلک دی، ځوانان دي، پیغلې دي، دا متعارف کول غواړي. د دې ځای چې کوم روایات دي، د دې ځای چې پای باندې میډیا له پکار دي چې پای باندې ښه ډاکومنټریز جوړ کړي، چې کوم ښه روایت. ګورئ قبایلي نظام داسې هم نه چې قبایلي نظام ټول غلط دی. لکه ګورئ په دې ننواته باندې سیزډ فایر ورته وایي، په دې سیزډ فایر باندې د انګریزۍ مووي جوړه شوې ده پوره، چې کله یو کس دی او هغه چې کوم دی افغانستان یو ځای ته تلي هلته او هغه انګریزي او هغه باندې خلک هلته کې کاڼي ورول شروع کړي، نو هغه چغې کړي چې ننواتې، او د هغې نه بعد هغه چې خلک پوه چې دی ننواتې غواړي نو هغې پرېږدي، ځکه چې هغه اورېدلي چې دا خلک په ننواتې پوهېږي. د دې قبایلي ژوند دې مېلمه سره بالکل دا د دې دي. نو د قبایلي دغه چې کوم دی چې کوم ښه حقدار دي، ګورئ خبره به په خبرو ختموو. دا سر جنگ دی، دا به موږ په دې اجرو کې زده کوو چې موږ سره کوډ اف ایتکس دي، د ژوند جواک طریقې دي، موږ خپلې معاملې، موږ خپلې کشالې دا چرګره موږ سره. نو دې کې څه غلطې خبرې هم دي. په دې کې ځینې خلکو به داسې کول چې به بس سورې پیش کړي، دا ماشومانې به چې کوم دی زنانه مرګ به د هغه رور کړو، پلار به یې کړو، د هغې قربانۍ دپاره به هغه زنانه هغه ماشومه پیش کېده. دا غلطه ده. چې کومه غلطه ده د هغې بالکل موږ ملګري نه یو، هغې ریفارمز پکار دي، خو چې کوم ټیک څیزونه دي هغه اپریشیټ کول پکار دي. ډېره زر به خلکو ته د هغې دغه میلاو شو، دا چې کوم هغې ثمرات دي هغه چې کوم لږ
سپیډي جسټس بو ها د دین علاوه نور د قبایلی د دې چې کوم غم خادیره شریک ژوند دی د دې چې کوم شریک وجري وي کار دا چې دا سټاپ تاسو مقصد هم دا دی چې به زمونږه مطلب هغه مونږ یو سیز نیگیټیو خای کو نیگیټیو نه وړو چې مونږه پازیټیو سیز ته راشو زما یو کشر دی هغه ډیر زیات زه ګورم هغه ډیر ښه دی زما کزن دی جنید نوم دی نو جنید سره زه هغه ورځ هم لګیا وم ما ورته جنیده اوس فرض کا مونږ 4-5 کسان یو یو ځای د حجره کې کینو روټۍ خورو سره دی د خپل کور نه د خپل حصې هغه روټۍ راواخلي دا بل هم راواخلي لکه زما مونږ اکثر داسې کېږو چې زما یو بل کزن دی هغه ته مونږ د مینې نه چودري وایو افتخار علي نوم دی هغه ته مونږ چودري وایو چودري افتخار بل تیلا محمد دی هغه ایجوکیشنسټ دی بل زمونږ یو ګاونډی یوسف علي شاه هغه په سعودي عرب کې ژوند کوي دغه شان ورسره زما بل کزن دی ایاز او دوه وروڼه مې زرک او امیر او سلمان نو مونږ به داسې کوله چې مونږ به روټۍ یو ځای خوړه بل زمونږ یو بل کزن ملک فیدا نو هغه به د قطر نه چې راغی نو مونږ به یو ځای روټۍ خوړه نو ما ورته ګوره په دې خو زمونږ څه نه لګي هر یو کس د خپل کور نه روټۍ راواخلي او دې حجرې ته یې راوړو مونږ یو ځای کینو په یو ټایم باندې مونږ ته څو ډشز میلاو شي د روټۍ نه خوند هم واخلو راغون شو شریک ژوند یو دغه شي سره مینې ډېرېږي تاسو یقینو کې دې سره ذهن هم ښه شي چې څومره سوشل کنټیکسټ په یو معاشره کې ښیي چې څومره خلک یو بل سره کینی خبرې اترې کوي د ډایلاګ یو فضایي چې څونه یو بل سره مونږ خبرې کوو مونږ یو بل پوښتنې کوو د تپوس کوو نو ګوره دغه شان جومات کې سړی 15 وخته یو ځای کېږي دا شان په اجره کې په غم خادې کې په روټۍ کې په چایو کې دی یو ځای کېږي چې څونه د دې یو بل سره رابطې ښیي دومره به یې ژوند ښیي سمه ده او دغه ژوند چې کوم دی دا حقیقي ژوند چې کوم دا د اوریجنل ژوند چې کوم دی دا ښودل پکار دي او مخکې دغه راوستل پکار دي او د ګران تصویر نه چې کوم دی نو لږه مخه سړی واړی پردر راځو څنګه چې نن موضوع باندې دغه موضوع مو خبره کړې چې مونږ د خپل د علاقې چل څومره زمونږ اکټیویټیز کېږي یا زمونږ دین هم خبر نه چې زما علاقې ته دا نوم ښیي دا ولې دې سیز نه مونږ داسې رستو یا مونږ ته هسټري نه ښودلی کېږي یا څنګه چلي چې یاره دومره راته پته نه انسان دی زه د خپل علاقې یو سفیر یم زه د خپل علاقې نمایندګي کوم دومره تعلیم حاصل کو بلا اوس ما 19 کاله سبق ویلی او چې اوس ما ته دا پته نشي چې ډنډوکا ته ډنډوکا ولې نو دا څونه غلطه خبره ولې موږ خپلو مشرانو سره نه کینو ولې موږ خپل بیا نوي پول ته ولې نه وایو لکه زه برته د خپل کلي خبره وکړم وایي چې دا توره چې کومي که نه دا که داسې وګورئ دا چې کټ شي دا چې ماته شي نو دا نورم تیر شي نو دا توره هغه چې کوم ستاسو په لاس کې پاتې شوه نو دا داسې نه ده ځینې څیزونه چې مات شي نو هغه بیا انسان جنګ هم ویلی خو چې توره ماته شوه دا نورم خطرناک کېږي نو د هغه توره چې کومه نیمه پاتې شي ستا په لاس کې هغې ته ډنډوکا وایي نو دا داسې وه دا هغه دا چونکې د امن دپاره و نو دوی دا وایي چې دا ځای داسې دی چې دوی سره یو په دې پوله باندې یو کلی په دې بل پوله باندې بل کلی او د دوی په دې لږ ځای باندې تنازعه وه قبایلي جنګونه دا خلک په دې باندې کېناستل او دوی هغه جنګ ختم کړ نو دا داسې توره نه وه چې دا نیمه وه بلکې دی هغه خپل چې کوم د دې هغه تېروالی و هغه چې د دې کوم د دې چې کوم هغه صحیح زور نو هغه اوخو امن قایم شو نو ګورئ دا اوس دا تاریخ دی دا به خلک کینی تاریخ یادول پکار دي د خپل علاقې نورم د اکثر د انسان د خپل علاقې نمایندګي کوي نو په هغه خانداس کې مخکې باندې ښه امپریشن وغورځېږي نمایندګي راځئ د ټلیفون په لاره باندې 2335153 دوباره انور مانیروال نو یادوي او خپرونه ګوري دواړه خواږه ملګري مې ناست دي نړۍ مننه کوم لالا الله هم خوشحاله ساته یو شعر مو یادېږي ستاسو او شعر داسې و چې وایي ډېر د مرګ استازي که جرګه شي پي ډېر د مرګ استازي که جرګه شي پي او نشي بندولی د ګندونه واس بهرحال په ژوند خبرې کوم شعر راته یاد و مننه کوم السلام علیکم السلام علیکم ادنان مولا عابد خان ته سلامونه راشد حسین خبرې کوم د یو کې نه ډېر مننه کوم راشد بھائی جوړ په خیر تکړه تاسو دا پروګرام کومه پرونو مو اورېدلی او نن یې مو اورم او ډېر خوندونه تېخلم او دا ځای موسم هم یخ دی الله ضرور مې ډېرې ښه عابد خان ډېرې ښې خبرې وکړې مننه کوم
موږ زه یو خبر وکم تاسو به ما یو کوي نه د میډیا سره تعلق دی قربان تقریبا د تیرو 14 کالو راځي زه په دې وطن کې ژوند کوم صحیح ده ما چې د پاکستان کوم ټي وي چینل تر اوسه راځي کتلې دی نو د هغې په پروګرامونه ګوري نو یا به دماکې ښیي یا به جګړې ښیي یا به ظلمونه ښیي په تېرو شوي خلک به سوځېدلي یعنې یقین وکړه په دې 14 کالو کې ما سره دا د میډیا د طرفه داسې پروګرام ونه کته چې هغې خلک خوشحاله دعوت ورکړي چې بهر تاسو راشئ دا پاکستان کې دا د تېر ځایونه دي دا دي دغسې زه دا منم چې دې کې څه قصور د میډیا دی او څه د حکومتونه زموږ حکومتونه چې څومره هم تېر شوي دي مضبوط نه دي او مضبوط حکومتونه په مضبوطو خلکو باندې جوړېږي لکه که تاسو وګورئ نو زمونږ چې څومره په پاکستان لکه آبادي ده نو ډېرې بخښنې سره زه دا خبره کوم چې مونږ د ګډو ګیزو په شان ژوند تېرو مونږ ته دا پته نشته یا به مونږ به مقصد سره زمونږ خپل مشر کوو څوک به نه کوو بالکل نو دلته خو مونږ چې ګورو څه وینو څه زده کوو نو د دې پروګرامونو نه به زده کوو مونږ د دې نه خبرې چې دلته خبر د دې ځای دی د دې خپل د هغه ځای چې مونږ خبرېږو دا چینلې دي د دې په ترو راځي مونږ یې ګورو مونږ ته چې تاسو هلته نه څه وښایئ نو مونږ هغه زده کوو دا خلک ورسېږي زما ډېرو خلکو سره دلته بحث مباحثې کېږي هغه وایي چې یاره تاسو هلته څنګه ژوند تېروئ دا خو ټوپک کېږي او دا ډزېږي او دا فلاني کوي ما ورته ویل چې نه زه د هغې سیمې سره تعلق ساتم ډېر ښایسته ژوند دی هلته خو بدقسمتي دا ده چې سمه ده روجان الله دې خوشاله ساته ډیره خسته خبره دی کو ریلیټډ د موضوع سره خبره ووم دا زمونږ چې کوم لومبی کوېسچن و دې نه وړاندې په هغې باندې تاسو راغئ او بالکل مونږ خو په دې څیز باندې کم از کم مونږ په دې څیز باندې باوري یو چې تر اوسه په دې 4 کالو کې به انشاءالله زمونږ نه به داسې زمونږ د دې شیشې نه به داسې نه تلي زمونږ د دې شیشې نه به داسې ښه پیغام به تللی د امن پیغام به تللی زمونږ هغه د چا خبره ساده باده ژوند ساده باده خبرې ساده باده اندازونه ساده باده هغه چې ژوند دی هغه ټول مو ښودلی دی رول او بالکل تاسو به ګورئ په دې باندې چې کوم دی نو زه هم په دې باندې باوري یم لالا به هم باوري او بالکل دا زموږ د ټولو په شریکه باندې یو کاز دی په دې میشن باندې ټول په شریکه روان یو لالا زبردست لالا ته یو شعر ډالۍ کوم هاي بالکل نه راشد بھائی صحیح خبره آمین آمین راشد بھائی زه تر اوسه پورې چا کې دا همت نه دی شوی چې هغه دا سوال کړی چې یاره ته میډیا په کردار باندې ته څه وې دا سوال څوک د سره کولی نه شي مونږ یې ځکه کوو چې مونږ هغه د چا خبره چې سترې سترګې ګرځه مونږ په دې کې ګرم نه یو قربان بالکل لکه زه تاسو وروره دا قسم په خدای لکه ستاسو د دې ټي وي شیشې نه زما ډېر ښه کلامونه وړاندې شوي دي زه ګورم او خوشحالي کوم لکه په دې پښتو ژبه په حوالې سره د خلکو سره زه تر بي بي سي پورې رسېدلی یم قربان او ما دې ته دا خبره راټولې او زه ډېر بحث مباحثې کوم دې خلکو سره چې وایي داسې نه ده ګورئ داسې نه ده دا تاسو چې څه وینئ دا خو بعضو بدقسمتي ده خو زه ستاسو په دې ټي وي چینل باندې ادنان رول فخر کوم الله مو عزت وکړه الله مو عزت وکړه څه څه پېښ کړي نو دا زما د خواهش مطابق دي ډېره مننه لالا درته شعر ډالۍ کوو او عابد جان درته یو شعر ډالۍ کوي چې هلته زمونږ وروڼه په خارج کې ژوند تېروي او خارج کې ژوند تېروي او زمونږ د سر تاجونه یې په خپرونې شروع کې مونږ مسافرونه ضرور یادوو چې هغوی هلته د وطن سوچ د وطن فکر د وطن په درد باندې دردېږي شعر درته ډالۍ کوو قربان د شملو وطن تراشه مونږ هغې خلکو ته وایو چې کم خلک مونږ اوري او راشد بھائی ستاسو له طرف نه هم ورته وایم ځکه چې ته خو د دې ځای ته خو د دې خاورې د شملو وطن ته راشه چې شملې درته په سر کو خو شرط دا دی چې ته رڼا د ستورو راوړه موږ به وینې د زړه درکو واه 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 ډېره مننه راشد جان خوشحاله اوسې قربان الله هم ډېر عزت وکړه
وعلیکم السلام. راشد جان ورا سره د یو کې نه مننه کوم خارجي هیوادونو کې زموږ ډېر ملګري چې هغه ډېر په مینې سره خپرونې ګوري او ستایي. مننه کوم ستاسو. السلام علیکم. السلام علیکم عدنان بھائی. جوړ په خیر تکړه. تیرا مینا و سلام و احترام میبرد سنکر خانم ارکیل پیشاور نه اتحام ټیلر چې اوس میرا حسین توجیه لازم سے خبره وکړه. وای که دیوال د سپېلنو درنه چاپېر کم. واه 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 قربان دې شمه. افتخار جان اختر دی مبارک شه کم تیر شوی دی. دا ګوره تاجون لاله راته خیرې به کولې هر ټایم. وایي خدای دې وکړي چې د شپې ستاسو بجلي دي چې ته د ورځې شي. اورې نو بس بیا ورځې ته راغلم د روژې نه پس بیا خپل ټایم ته راغلم قربان. نړۍ مننه کوم اختر دې ښه تېر کړو قربان. ډېر ډېر. دا راته افتخار جان چې د کومې سیمې سره تعلق ساتي د هغې خواږه به را سره شریکې نن. قربان نو ځای راته خو وښیه که نه. بالکل ما اورېدلې قربان. په لنډۍ کوتل تېرېږو را تېرېږو. کله به خورو له خیره سره. بس سمه چې دې ځل زه راغلم که خیر نو بس ګورګورې به له خیره سره خورو. صحیح ده صحیح ده. شعر درنه اورو قربان. قربان وای 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 ډیر ښه ډیر ښه. قربان قربان قربان. نړۍ مننه کوم افتخار جان. حاجی مېلمه ته شعر ډالۍ کې قربان. ارشاد. وای 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 ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. څلور بجو نه پس مونږ د نوي ژوند خبرې کوو. تاسو پکې تبرګو ګزارونه کوئ. خو زه بهرحال افتخار جان نړۍ مننه کوم ستاسو د مینې ستاسو د ټولو ستاسو. السلام علیکم. ټیک ټاک کلیواله که اواز دې لږ غوندې تیز کړه ښه وایي. ښه جي ښه. لیاقت تاسو څنګه یې؟ صحت هم څنګه دی؟ ژوند هم څنګه دی؟ او ټل څنګه دی؟ واه جی مزې کوئ مزې. اورې لیاقت جان مزې کوه هغه هم ځان ځان له ښه. څه دې واورېده څه دې زده کړه څه دې ذهن ته راغله قربان څه دې جی صحیح 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 نشي بالکل. سمه سمه سمه. ډېر خشته سیسته دې اشاره وکړه. ډېر خشته سیسته دې اشاره وکړه قربان. ښه جي د ټل څه مشهور دي؟
لښکر د جنازې یم چې خاموش یم. واه جي واه ډېر ښه قربان دا ته ټل په باره کې راته څه ووایه څنګه د ټل په باره کې راته څه ووایه ټل په باره کې دا یو د فلودان مشهوره ده قطب الدین فلودان فلوده ها یو قطري مشهور دي څوک د فتلو وایي څوک د قطري وایي د پرغدې والا سمه څه شي دي مختلف خپل روایتي دغه کوي شرطالو شرطالو اسو یار نه په شرطالو شو لکه څنګه بس بیا پاتې ده دا ټیم بند دی بیا بند دی ها قربان دي شي نړۍ مننه کوم قربان خوشاله اوسې ښه ډېر مننه رون نور سره ټل او هنګو ټل یقینا څه خبره یو مننه کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ورور څوک خبرې کوي او د کم ځای نه ډېرونه خبرې کوم عمرانه ډېر نه خبرې کوي نه ښه جي په خیر راغلی افغان ټي وي ته په خیر راغلی دیر کې څنګه موسم دی دیر کې هو موسم ښي ډېر یخ موسم دی ښکلی موسم دی اپر دیر کې که لور کې بره دیر کې که لاندې بره دیر کې ښه نو د بره دیر څه مشهور دی هغه راسره نن شریک کړي د بره دیر چاکوان هم مشهور دي د بوزان هم مشهور دي اها او نور د ډېر څه دي چې هغې نومې ډل نه راسي دوی به ګډېږي جلال شینواری مشهور دی ها د یو چې کوم په افغانستان ما جلال خان شینواری مشهور دی بیا او ورسره کبان هم مشهور دی ګوره کبان کراوز میان په ډېر ودی کته ها دا تاسو موږ نه پټوي دا سيزونه ته نه خایي نه دا تاسو راشي تاسو سره پته ولګي ضرور ان شاء الله درځو به خیر نور خبرونه نه خوندونه اخلي قربان صحیح نړۍ مننه کوم چې کال دیو کوم ملګرتیا دې را سره وساتله خوشاله اوسئ مهرباني عمران ور سره دین او د خبرونې ټایم هم چې په نن پای ته رسي یو کال باخلم او هغه نه پس کې د خبرونې ټایم هم ختم السلام علیکم وعلیکم السلام د ټي وی نه لګ لري حال خو بس بالکل برابر دی قربان تاسو راته وایي وای دا ستار باچا دی ستار باچا څنګه چل جوړي لالا خلي وسره خپل خبرې وکړي ډیره مننه بالکل امن نه تاسو وایي تاسو ژوند څنګه لري زما خو چې کوم د ستاسو خبرې او د هغه شوقیات چې کوم دی نو موږ ویل چې د افغان ټي وي زموږ خوښ او زموږ د پروګرامونو خوښ دي خو نه د ریاست خبرو ته زموږ ډېره افراطي وشوه صحیح خبره ده بالکل موږ چې کوم موږ ویل چې دا د خواږه خلک راځي او دا خوږې خبرې کوي زموږ د کوم نه تاسو ملګری به زیاتیږي په دې قافله کې ملګری زیاتیږي ستار باچا دا راته ووایه که نه څنګه چل دی موضوع دې ما اورېدلې دا لږ په هغې لږ په دې خوږو خبره نه کوو لږه ستاسو د سیمې شهاب الدین مشهور دی وای ډېر وران دی لالا وایه که نه د کومې سیمې د سیمه خو راته پته ده خو پیدایش هم دلته شوی دی بس صحیح ده نو بس بیا خو سیم ګل لاله خبره به بالکل کاپي پیسټ کړو ها هغې راته وایي زموږ د سیمې ډولي ماما مشهور دی وایي
او بیا چې کوم جی او بیا وایي چې یاره د ډولي ماما د لاسونو وریجې کابلي پلاو ډېر مشهور دی او بیا د نواب کساب چړه مشهوره ده هلته الله اثر پې نه کوي پرون هم راغو په خندا یې خبره وکړه خندا باندې خبره ختمه کړه د نوشیروان به یې کار وکړو چې ما ورته نوشیروان به یې څه به خورو وایي یله هماما در سره خبرې کوي بس هماما پکې شعرونه ووایي نو خواږه شعرونه سره هر څه رانه هېر شي صحیح ده نړۍ مننه کوم ستار باچا خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوم او ستار باچا ور سره برادر نړۍ مننه کوم او ډېر 2 غنټې تېرې شو درته مې نه وایي چې 2 غنټو پروګرام دی خو پوه به نه شو زما خیال دی نه پې زه ډېره مزه یې وکړه یقینا خوند یې ډېر زیات وکړو یو کوېسچن لرم د افغان ټي وي سره تړون تعلق تاسو به ډېر کار کړی خو زه هم چې د افغان ټي وي سره تعلق د هغې په باره کې لږ سره په 2 منټو کې 2 منټه دي را سره زه پرې فخر کوم یقینا ولې چې یو خو داسې ده چې کله یو قاضي یو مشني یو مرام ستا مخې ته نو زما وکتل چې بهی دلته کې خلک کار کول غواړي هغې څه میسج دنیا له ورکول غواړي هغې د ښه والي دپاره کار کول غواړي او ما د دې نه مخکې نورو بلکل ستاسو خبره یې سره ما کار کړی نور خپرونو سره او د هغې نه هم زه مطمئن یم د نورو نه خو چې کم اطمینان کم سکون دلته کې ماته میلاو شو یقینا چې هغه زما لپاره زه ویاړ کومه فخر کومه چې زه د افغان ټي وي عیسی یم زه د دې د فیملي عیسی یم ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ عبید جان را سره نننۍ خپرونه کې او ډېر زیات خوند یې وکړو زه هم پرې خوشحاله شوم چې او زه خوشحالېږم دا څو ورځو نه را سره خپل قربانه را سره چې کوم دی نو داسې را سره مېلمانه کېږي او زه یم چې دی خو اکثر لا مېلمانه دی سره ناست دي دی ورسره ډېر په داسې د چا خبره چې شعر یې خو ډېر یې خو بهر دغسې زه یم چې زما سره هم کښېني زما سره ناست وکړي لږ زیات خوند وکړي او چې بیا خصوصا غواړو چې د دوی کوم ستړي دي دوی هم ستړي کوي تاسو ته ستړي وکړي او تاسو ته یو څیز په سکرین مخامخ راوړي چې په خارج کې هم که نه زمونږ چې کوم ملګري دي هغوی د کلي د خوندونه د کلي د هغه ښکلا نه هلته مزې واخلي کلي کې وله چکر ورکړو نو هغوی هم خوشحالېږي ستایي یو ډېر د غم خبر دی بله ورځ مې خوب لیدو او خوب مې لیده چې یاره زمونږ یو مینهوال او ډېر ستر مینهوال تاسو ټول به یې پېژنئ او ریګولر به راتلو ډېر د زه به وایم چې د پاکستان د تحریک آزادۍ کې د هغې ډېر لوی کردار او د هغې د والدین چې کوم د هغې والد صاحب او د هغې پکې ډېر کردار او ما ته تصویران ښودل هغه ټایم کې وایي ګاندي صاحب سره ولاړ یم او د هغه سره ولاړ یم ډېر ستر شخصیت خوب مې لیدو او خوب مې داسې لیده چې امونو کریټې راته راوړې داسې سپلۍ راته راوړي او روژه کې مې ورسره خبرې شوې نو ما ته یې عدنان وایي درز مې خوړل ما ورته ویل الله 3 ورځې شوې په لاین باندې راغلی نو ما ورته کال وکړو نو ما ته وایي درز مې خوړل دی په دې واشروم کې پرېوتی یم نو سټ مې هم لګېدلی او وایي بلکل اوس بس نیغ تیغ پروت یم وایي نه خوځېدی شم او داسې بهرحال وایي 3 ورځې پس مې اپریشن دی روژه کې دا د 15مې روژې خبره وایي یاره وایي 3 ورځې پس مې اپریشن دی او دعا راته کوه یا انشاءالله بیا به ګپ لګوم وایي بیا به ما ورته زه راځم لالا زه پوښتنې له راځم چې خبرې در سره وکړو نو وایي نه وایي 3 ورځې پس به راځي بیا وایي چې زما اپریشن وشي بیا هغې نه پس نو بیا مې دا د مخکې ورځو کې مې خوب د هغې رابطه نه وه څو ځل کال وکړو ټلیفون نمبر یې بند و خو بیا مې چې بل ورځ رابطه وکړو نو هغه زوی مشر زوی کشر زوی اوچت کړه وایي بابا خو په 19مه روژه چې کوم دی نو وفات شوی دی نو یقین وکړه ډېر زیات خفه شوم اورنګزیب لالا چې کوم دی نو د ابتباد کې به یې ژوند کولو د پېښور اوسېدونکی و او یقینا اورنګزیب خان دوراني صاحب چې کوم هغه دې دنیا کې نه دی زمونږ سره ډېر زمونږ ډېر ستر مینهوال او زمونږ خپرونې سره مینه کوله ما ته وایي ته مې خوښ یې ډېر زیات وایي ستا اواز اورم یقین وکړه ډېر پوره شپه خفه وم ډېر زیات په دا خبر را باندې ډېر زیات داسې و چې د غم خبرو ټولو مینهوالو ته ریکویسټ دی چې دعاګانې ورته وکړئ دغسې زموږ ټول مینهوال دي
چې څوک بیمار یې اکثره موږ ورته ملګرتیا کوو چې ټول مینوال په شریکه باندې هغې ته دعا کوو. نو تاسو هم اورنګزیب له په خپلو دعاګانو کې چې کوم دی نو خصوصا به یاد ساتئ چې کم از کم داسې چې 2 رکعته نفل ورته وکړئ د هغې د ایصال ثواب دپاره چې الله تعالی د هغې درجات بلند کړي، جنت الفردوس کې ورته الله تعالی اعلی مقام ورکړي. خپل قربا سید عدنان شاه محمد عبد جان ته ورکوي اجازت د لوی الله په امان.